سوال دا دی چې په حالت د حیض یا په حالت د نفاس کې جماع څه حکم لري؟ جواب دا دی چې د حیض او نفاس په حالت کې جماع چې دی هغه ناروا ده او هغه کبیره ګناه ده. بلکې یو حدیث کې داسې راغلی دی چې څوک خپلې بیبي ته په حالت د حیض کې رالی نو د نبي صلی الله علیه وسلم په نازل شوي دین باندې کفر وکړ، او دغه د کفر نه مراد کله ناکله کبیره او لوی ګناه ته کفر ویلی کېدلی شي. نو معنی دا ده چې دا ډېر غټ جرم دی، لهذا د دې نه ځان ساتل پکار دي. البته بیا په دې باب کې چې دی یو حدیث وارد دی چې یو سړی د حیض په حالت کې د خپلې بیبي ته نزدېکت وکړي نو هغه به 1 دینار صدقه کوي. الذي یأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدینار، چې 1 دینار 4.6 ګرامه سونه ده، چې دا پوره تقریبا د دې تولې 4مه حصه جوړیږي یا درېمه حصه جوړیږي، ځکه توله 12 ګرامه ده. نو ډېر قیمت یې جوړیږي، خو دا حدیث ضعیف دی. په دې بنیاد جمهور اهل علم وایي چې دا کفاره د دینار په در نشته، ځکه دا حدیث ضعیف دی. او صرف امام احمد بن حنبل رحمه الله په دې کفاره باندې قول کړی دی. صحیح خبره ده چې دا کفاره په نشته، ځکه حدیث ضعیف دی او دا سړی په کبیره ګناه کې مبتلا دی.